په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو سلګونو شرکتونو او پانګوالو د پانګې اچونې اعلان وکړ. د اسلامي امارت د واکمنۍ چارواکي وایي 250 بهرني شرکتونه او پانګوال په افغانستان کې پانګونه کوي، خو په کومه برخه کې؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د لسو اسلامي هیوادونو د دیني علماو او پانګوالو ګډ پلاوي او د یمن پانګوال او د اسلامي تمویل د پلاوي مشر ویلي چې د یوې ګډې طرحې له مخې به د اسلامي هیوادونو شاوخوا 250 شرکتونه او پانګوال هر یو د $900,000 په ارزښت په افغانستان کې پانګونه وکړي. د پنجشیر چارواکو د دوشنبې پر ورځ د زمري پر شلمه ویلي چې د یمن د علماو شورا د مشر ډاکټر عبدالله الزنداني په مشرۍ پلاوي کې د قطر، سعودي عربستان، ترکیې، بحرین، عراق، عمان، مالیزیا، فلسطین، سوریې او هند استازي او پانګوال شامل وو. د پنجشیر د والي ویاند وایي چې دغه پلاوي د افغانستان په ځانګړې توګه د پنجشیر د پانګونې چاپیریال له اغیزناکو اقتصادي فرصتونو څخه ډک وباله او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان رښتینی انځور به اسلامي نړۍ او پانګوالو ته ورسوي. د پنجشیر والي محمد آغا حکیم له دغه پلاوي سره په لیدنه کې ویلي له تیرو 50 کلونو راهیسې د هیواد بنسټیزې ودانیزې چارې له کړکېچونو سره مخ وې، خو اوس افغانستان د بحرانونو له تونله وتلی او د بنسټونو د بیارغونې په حال کې دی. د پنجشیر د ولایت په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې قطري پانګوال محمد حسن العمادي د ګرځندوی او کرنې په برخه کې د پانګونې نیت څرګند کړ او افغانستان د دې لپاره وړ ځای وباله. په خبرپاڼه کې وړاندې زیاتوي چې د یمن پانګوال او د اسلامي تمویل د پلاوي مشر خالد ویلي چې د یوې ګډې طرحې له مخې به د اسلامي هیوادونو شاوخوا 250 شرکتونه او پانګوال هر یو د $900,000 په ارزښت په افغانستان کې پانګونه وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.